سر بکسه بکنم حمید الله انټرویو سره خبره شروع کوم. ځوانانو ټول په خیر راغلئ، هر کله راشئ. خدای دې وکړي چې د مسافرو منګولې ډکې د حلالۍ شي او د خپل کورونو سره د خپلو عیالو سره په خیر سلامتۍ سره وصل شي. هر یو کس دلته چې راغلی دی اجرونه یې په قیامت او په دې دنیا او په آخرت ورته غواړو د خدای نه. مننه ژوندی زه په ځای د دې شاید چې دغه عکسي خلک وګوري او د ویډیو خلک وګوري، اگر چې د خبرو په اخر کې یا په منځ کې کیدای شي چې نوم ذکر شي او د تاسو د خولې نه ذکر شي، خو زه په خپل ذکر هر څوک په هر ځای کې ګوري. زه شاعر ګل اغا جان منګل وطنوالو ته چې په هر ځای کې خپل سلامونه او نیکې هیلې ورته وړاندې کوم. خدای دې هر ځای کې وطنوال خوشحاله ولري او د تاسو راتلګ نه یو جهان مننه کوم. ډېره مننه زلمات اوسئ. ښه سفر درته غواړو منګل صاحب. خوږ سفر درته غواړو. منګل صاحب دغه ځای نه د پرواز مستقیما دی که کوم ځینې کمیسټۍ لري، دوبۍ یا قطر یا امارات یا بحرین؟ انشاءالله د کویټ نه د موږ د الوتکې پرواز چې دی د شپې په 10:30 بجې دی چې بیا توقف کوي په دوبۍ کې د سحر نه پوهېږم 4 بجې او 40 منټه د دوبۍ نه دی چې د کابل هوایي میدان کې به موږ په 7 بجې 40 منټو نکوزي یو. خدای دې وکړي چې د موږ سفر بې خطره وي، د تاسو هم منګولې د خیر د حلالۍ ډکې وي. ډېره مننه، ډېره مننه. خدای دې وکړي چې په خیر سلامتۍ سره په ښه وخت کې ورسېږي، د وطنوالو سره په خیر سلامتۍ سره لیدنونه وشي. سرلوړي دې غواړو په هر وخت کې. ژوندی اوسئ. مجبور صاحب نه هم په خپل ځای مننه کوو چې په دې فلمګورۍ کې خورا زیان ویاستو. په خپله پر اډکسر د نن ورځې د موږ مجبور صاحب نني ګل مجبور دی او دغسې ښه خوږه یاران راغلي دي، حاجي خانک او یونس ورور او حمید الله منګل او بخ محمد او کماندان د مخور ترز او داسې نور هم دلته د موږ خپل شخصي د وټوک مرګلي یا ورورونه یا وریرونه او په دغه ځای کې موږ سره زندګي لري. نو د ټولو نه دغه د خیر که د تلیفون په ذریعه ثبت هم خدای پامني به دغسې کړي او اوس فلحال زه خدای پامني نوره در سره کوم. ډېره مننه منګل صاحب د تعریف کولو نه دي. بس ښه سفر درته غواړو، ښې شېبې ولرئ. کور ودان ژوندي اوسو.